کم قوم چې د رب نافرمانی کړې ده قرآن شروع کو تا ته به یو قوم قصې الله رب عزت وکړي او رب ذوالجلال فرمایي چې دا هغې د ګناهونو وجه وه وګوره قوم نمروز تباه شو به وجې ګناه یې کوه او د رب نافرماني یې کوله رب ذوالجلال ته حکومت واخیستو تباه او برباد یې کړل دی خوا پسې راشه قوم هود ته وګوره قوم هود ته الله رب العزت هود علیه السلام رالیږي ویا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره د رب نافرماني مه کوئ د الله واحد لا شریک وګڼئ بت پرستي مه کوئ د الله رب العزت سره څوک مه شریک کوئ خپلو کې آپس کې ظلم مه کوئ لیکن آیا قوم د هود علیه السلام نافرماني کوي رب ذوالجلال ورباندې هوا رالیږي او داسې هوا د رب ذوالجلال فرمایي سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية تیز هوا راله مسلسل وچلیدله او داسې وایستل د ځمکې نه لکه د کجوري تنې چې په ځمکه پرتې الله فرمایي داسې مې نیستو نابود تل قوم صالح باندې الله تبارک وتعالی یو عذاب رالیږي فاخذتهم الصیحه جبریل چغه وایي زړونه یې چوي او نسکور په مخ باندې لیږي محترمو ساتین الله تبارک وتعالی اخلي دنیا یې هم تباه شوه آخرت هم الله تبارک وتعالی تباه کو قوم نوح ته وګوره نوح علیه السلام 9.5 کاله محنت کوي خواري کوي قوم ګناه کوي نه سمیږي رب ذوالجلال فرمایي وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ځمکه مو د چینیم پرې راجاري کړي په ځمکه کې ځمکې نه سیلاب راوځي اسمان نه سیلاب رابهیږي فرشتو رقابونه د اوبه وځي او رب ذوالجلال فرمایي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين تباه دي شي دا ظالم قوم تباه دي شي دا ظالم قوم رب ذوالجلال بیا بلند بانگ اعلان کوي څوک هم چې زما نافرمانه وي رب فرمایي یجزه به سزا به ورته ورکوم پرېږدم هم نه دنیا کې به هم د سزا درکوم آخرت به دلته هم جهنم ګرم کړم نعوذ بالله بیا رب ذوالجلال فرمایي د قوم فرعون واقع بار ذکر شوې ده رب ذوالجلال هغې تذکره کوي فرعون څوک انا ربکم الاعلی و زه ډېر لوی خدای یم دا آواز یې کړی رب ذوالجلال ورته موسی علیه السلام رالیږي فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا ورشه زما دې بنده ته لږ ما ورته وریاد کا نرمه خبره ورته وکړه شاید چې دنیا یې مخه شي آخرت یې مخه شي ستا امت کې داخل شي حکومت به برقرار پاتې شي لیکن هغه وایي چې نه ته څوک یې ما ته دعوت راکې فمن ربکما یا موسی موسی ستاسو رب څوک دی ما ته خپل رب تعریف وکړه ورته وایي ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى رب هغه دی چې ستا غوندې سړی پیدا کړی دی رب هغه دی چې ټول کائنات ته وجود ورکړی دی هر شی هغه الله تبارک وتعالی هغې ته خپل زندګۍ د تېرولو طور طریقې ښودلې دي فرعون نه سمیږي محترمو رب ذوالجلال فرمایي واوحینا الى موسی ان اضرب بعصاک البحر موسی ته مو د سمندر باندې امسا ووهه تا ته به لارې درکړي ته به پورې وځې او بیا فرعون راغی ثم ازلفنا ثم الاخرین بیا هغلته نور خلک نږدې راغی رب فرمایي فاغرقناهم فی الیم په داسې اوبو کې مې تباه کړو حد یې نو معلوم همیشه الله رب العزت تباه کړو نو رب فرمایي زه در باندې ځان منم په خپله خوښۍ مې ومنه رب دې یم په خپل خواهش باندې په خپل محبت مې ومنه زه ستا رب یم زه ستا خالق یم زه ستا رازق یم ستا خلوت کې ګناه کې رب فرمایي زه درته ګورم رب ذوالجلال فرمایي ابن آدم ما تراقبني د آدم زویه ولې زه ستا نګران نیم ما تراقبني ته ما نه یې ته ما نه محسوسوې چې زه تا ته ګورم ابن آدم اما تعلم انک بعینی د آدم زویه ته نه ګورې چې ته زما د سترګو مخې ته یې ته څنګه ګناه کې رب ذوالجلال قسم کوي په خپل ذات مې قسمي ګناهګار بنده د خلکو د نظر نه ځان پټې خلوت کې ګناهونه کې ما خفه کې په خپل عزت مې جلال مې قسمي داسې فتنه کې به مبتلا کم چې ټول مخلوق به درته حیران کم ته ماله دوکې راکې محترمو تاسو د الله تبارک وتعالی نافرماني پرېږدو رب ذوالجلال قومونه تباه کړل قوم بني اسرائیل ته وګوره الله رب العزت فرمایي ما ورته ویلي چې که تاسو نافرماني کوئ نو موږ به تاسو باندې یو ظالم قوم مسلط کو 15 سپاره ولټوه الله تبارک وتعالی د هغې تفصیل بیان کړی ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة کله چې بله وعده راشي موږ به په تاسو باندې قوم راولي ګوري یسوء وجوهکم ستاسو مخونه به تور کړي وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره ستاسو عبادتګاه به برباده کړي خراب به دلی کړي
د ګناه د وجې نه محترمو جوماتونه بربادېږي، د ګناه د وجې نه د الله کورونه بربادېږي. موږ تاسو په غفلت کې پراته یو. هر کور کې اور بلیږي که نه بلیږي؟ د نفرت اور په هر کور کې بل دی. د هر انسان په جسم اور بلیږي. قسم دی هر انسان پریشانه دی. خو موږ تاسو متنبه کېږو نه چې دا د څه وجې نه موږ پریشانه یو. اخر څه ویل چې زه کار کوم ونه کېږي، زه یو کاروبار شروع کوم نه شروع کېږي، زه یو قدم اخلم نه چوتېږي، زه ترقي غواړم ترقي نه میلاویږي، زما قدم جومات ته ولې نه چوتېږي، زما خوله د مسلمان سره په ښو خبرو باندې ولې نه اخته کېږي، زه ولې مسلمانانو غیبتونه کوم. که روایت کې راځي و چې کله انسانان د یو بل سره په خولو باندې د محبت اظهار شروع کړي او زړونو کې بغض شروع شي او قطع رحمي شروع شي، رب ذوالجلال به په دې قوم باندې عذاب نازل کړي. نن موږ په هغې ګناه کې اخته یو که نه اخته؟ تاسو ما یوې ګناه دغه ښودلی محترم، خو ټیم کم یو، تاسو هغه شوق هم نه لرئ. دا تاسو قلار قلار راځئ، تاسو ته لګیا یو. بس الله دې توفیق درکړي. زه خو الله دې موږ سره احساس پیدا کړي چې واقعي موږ ګناهګار یو. بس دا احساس به موږ ستاسو زندګي بدله کړي. الله دې موږ سره دا احساس پیدا کړي چې واقعي موږ مسلمانان یو. بس نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې به دا دویم اذان نه و محترم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دقیق اذان وشو، خطبه به ویلو، خبره ختمه. ذکر صحابه کرامو ترتیب دا چې دی به وختي جمعات ته راتله. په ټول هفته کې دا یوه جمعه را هغه مونږ دغه 10 منټو له راځو او ډېر خلک پکې داسې چې خطبه شروع کېږي او را روانې نیمه خطبه تېم شوي. سبحان الله. د جمعې لمونځ کې ته دا تمه لرې چې الله تعالی به په دې باندې زما ګناه معاف کړي؟ دا چېرته نه کېږي محترم. لهذا لږ غم پیدا کړئ د ځان سره، لږ احساس پیدا کړئ چې واقعي مونږ ګناهګار یو. او کوم سړی چې ګناه کوي ځان ته ګناهګار وایي، ما تاسو ته مخکې وویې د الله په نزد ټول نه غټه ګناهداره چې ته یو ګناه وکړې هغه تا ته وړه ښکاري، او وړه ګناهداره چې ته ګناه وکړې تا ته غټه ښکاري چې وخت مې ظلم وکړو. الله دې موږ سره احساس پیدا کړي. رب ذوالجلال زموږ ستاسو دا مړه زړونه راژوندي کړي. ځکه د ګناه یو غټ اثر په زړه باندې کېږي. امام الانبیا فرمایي چې کوم سړی ګناه کوي زړه یې تور شي، زړه په زړه یو داغ ولګي، بیا بله ګناه وکړي، بیا بل داغ ولګي، بیا بله ګناه وکړي، بل داغ ولګي. تاسو ډاکټر له لاړ شئ که نه؟ ګناه وکړئ بیا ډاکټر صاحب ته لاړ شئ، وایي زی زما زړه لږ معاینه وکړه دا تور دی که نه دی. چېرته به تور ښکاره نه شي. ولې الله دروغ وایي؟ نعوذ بالله. الله خو فرمایي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ستا زړه ړوند دی، ړوند زړه به هغه شانتې پمپینګ کوي. یو صحیح سلامت سړی چې وي صحتمند دا ډاکټر له ورشي هلکه به یې زړه دی بلکل برابر دی. یو ستا نظر دی چا ته زړه ټیک ښیي، خو الله نظردار دی. الله وایي زړه ړندېږي. خو نبي فرمایي زړه باندې تور داغ لګېږي، د ګناه د وجې نه زړه تورېږي. دا بیا چېرته د الله ولی ته کښېنه هغه به تا ته نشاندهي وکړي چې زړه دې تور دی. که دغه نه شي کولی الله سره خلوت کې کښېنه، ته کوشش وکړه ځان وجړه، قسم دی که وجاړې. ځکه چې پیپ کې کله شوړې موړې ونښلي که نه اوبه ترې نه وځي محترم. نکته یې زده کوي. پیپ چې کله شوړه پکې ونښلي اوبه ترې نه راوځي. دا د زړه والونه چې بند شي که نه د الله پرې ګناهونو باندې بیا سترګو باندې تی داسې زوره نه یو وخت به ترې ونه باسي. دا والونه بند شوي دي. رب ذوالجلال موږ تاسو باندې خپل رحم وکړي. خو ما تاسو ویل محترمو دا دو خبرې یاد ساتئ. د ګناه احساس پیدا کوي او دا کوم څه چې موږ تاسو کوو که نه څه نه څه دین کوو یا فرض مونځ کوو دا کامل دین نه دی. ګورئ قسم دی دا کامل دین نه دی. دا د دین یو حصه ده. ها کامل دین به هله شي چې کله د الله په قانون باندې مونځ صحیح وکړي. الله قانون داره ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. مونځ ستا د هرې ګناه نه منې کوي. دا به ستا کامل دین شي. خو چې مونځ په هغې طریقه وکړي کوم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کاو. نبی علیه الصلاة والسلام سینه به جوشېدله چې به مونځ به ولاړو. امام الانبیا خپې پنډۍ مبارکې به وپړسېدې چې مونځ به یې کاو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ په حدیثو کې بلا شی صحابو نقل کړی دی. دومره به د الله سره عجیب کیفیت کې و. صحابه کرامو کې عایشه رضی الله تعالی عنها دای خصوصي شاګرده او بیبي هم ده. فرمایي و شپه په سجده باندې پروت دی، ما کې روح ترې نتلی دی. وایي ما یې دا خپې وخوځولې نو روح پکې و. ویې ورته غوږ کېښودو چې څه ویل چې ربي امتي امتي، الله زما امت بچ کړي. نن موږ د هغې خوږ نبي په مرۍ چاړه راکاږو که نه راکاږو؟ نن موږ څومره تکلیف هغې له ورکوو. قسم دی ورکوو ورته. زموږ د اعمال د جمعرات په ورځ رسول الله ته پیش کېږي.
هر جمعرات تاسو سوچ وکړئ دا کوم څه چې مونږ کوو دا رسول الله ته پیش شي ته به څنګه د دې قابل ګرځې چې ته ورشې روضې ته به سلام دی پتا باندې الله رسوله په کومه چهره باندې بیا دا خبرې کې ته چې اوس په دې وخت کې یو عالم مخې نه ورته یاره جي ګناهګار یم ته به د امام الانبیا مخې له څنګه ورشې ستا اعمال هغې ته پیش کېږي روزانه او نبي علیه الصلاة والسلام ته دومره سخت تکلیف میلاویږي قسم دی که هغې احساس مونږ وکړو نو زندګي به هم بدل وي ډېر سخت تکلیف ورته میلاویږي په دې ګناهونو حتی چې ستا مور او پلار که وفات شي هغې ته هم تکلیف میلاویږي روایت کې راځي چې کوم سړی ګناه کوي د دې چې څوک اقاربو کې وفات دي هغه ته په قبر کې تکلیف ورکړي شي خفګان تکلیف دی که نه خفه شي محترمو دا امت کوم طرف ته روان دی دا مونږ څه کولی رسول الله خفه کوو که چا دا کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله محترمو دې کلمې څه تقاضي دي 100% به په دین باندې چلېږي ګناه در نه کېږي توبه وباسې په صدقې سره رب ذوالجلال موږ تاسو ته د رښتینې توبې توفیق نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه